د افغانستان اسلامي امارت مؤسس لوی مولا صاحب رحمه الله د مرحومي او مبارکي مورکۍ د وفات له امله د افریقا په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د قرآن کریم د ختمونو او دعاګانو ځانګړي مراسم ترسره شول. په دغو مراسمو کې د بیلابیلو افریقایي هیوادونو دیني علماو، د اسلامي مرکزونو مسؤلینو او عامو مسلمانانو ګډون کړی وو. ګډونوالو د قرآن کریم ختمونه وکړل او د الله تعالی له درباره د مرحومې مورکۍ د مغفرت دعاګانې وکړي او له الله تعالی څخه یې ورته د جنت الفردوس غوښتنه وکړه. همدارنګه ګډونوالو د لوی مولا صاحب رحمه الله د کورنۍ، خپلوانو او ټولو خواخوږو ته د زړه له کومې د تعزیت او تسلیت مراتب وړاندې کړل او دا ځایه د ټول اسلامي امت لپاره ستره غمیزه وبلله. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الطلاب من شيخ محمود أفندي في وقته كمويسي. لقد بلغنا أمر مخزن على وفاة أخينا، لذلك اجتمعنا لنقرأ القرآن على روحه ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ولجميع الموتى المسلمين.